د ځان نه نفرتونه لږ نچوړ که چې راځې د ځان نه نفرتونه لږ نچوړ که چې راځې جانانه ما په مینه باندې موړ که چې راځې دیدن کې چې مې خوږ زړه ته قرار ورکوی نشي دیدن کې چې مې خوږ زړه ته قرار ورکوی نشي الله خو دې په تندر باندې سوړ که چې راځې السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه نیکې هیلې ومنئ پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونه کې موږ ګرځو شاعرانو پسې ادیبانو پسې هغوی سره مرکې ریکارډ کوو هغوی سره د هغوی په ژوند باندې خبرې کوو او د هغوی نه د خوند او رنګ شعرونه اورو په دغه لړ کې راسره نن ډېر زبردست ډېر ځوان شاعر ډېر جوړ خیال شاعر اعظم بونیری صاحب ناست دی راغلي بونیر ته د دوی شعرونه هم اورو د یو څو پوښتنې به هم کوو ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې اعظم بونیری صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم السلام علیکم ډیره زیاته مننه کوم ستاسو او ستاسو د پیج د مینوالو چې مونږ ګوري مونږ اوري مونږ برداشت کوي ډیره زیاته مننه کوم مننه اعظم جانه وخت څنګه تیریږي ژوند څنګه روان دی وخت د الله تعالی شکر دی ډیر ښکلی روان دی مزې دي او زمونږ پسر دی الحمدلله شکر دی په دې حال باندې صحیح ټولو ملګرو ته پته چې اعظم بونیری څوک دی او کوم ځای سره تعلق ساتي دا خبرې ورسره نه چیړو را به شو د شعر او د ادب اړخ ته کوم سیم باندې مو ډېر کار کړی نثر باندې یا په نظم باندې یا غزل باندې څه شي له توجه ډېره زیاته ورکوئ زما په خیال زمونږ عمر چې دی دا خو لا د نثر نه دی ځکه چې کله سړی د 40 کالو پورې شعر ولیکي او د هغې نه وروسته بیا په نثر کار وکړي نو دا مخکینی وخت چې دی دا به د هغه تجربه نو انشاءالله کار به کوو په نثر باندې فلحال زده کړه کوو او په غزل مې کار کړی دی نظم باندې مې کار کړی ټپاییزه مې کار کړی سندره مې سلک ډېر کار کړی په دغه صنفونو صحیح مننه څوک استاد لرئ د شاعرۍ په دې دنیا کې زده کړې مو چا نه کړي یاره زما په خیال پښتو متل دی چې عقل چې دی د رقم عقل نه زده کېږي صحیح ستاسو سوال په دغه باندې زه ونه رسېدم خو ما چې څوک ښه وي څوک ښه کار کوي هم ترې زده کړه کېږي په معاشره کې څوک د بلا خلقو نه زده کړې کړي دي زما یو شعر دی چې هر څه مې ولید د بلا خلق مې وپېژنده ژوند کې له ډېرو تجربو نه راتېر شوی یم نو دغه خبره زده کړې مو هم کړې دي او لوی نه مو هم کړې ده وړوکي نه مو کړې ده چې څوک وي نو موږ ځان طالب علمان ګڼو موږ وایو چې دا سړي نه زده کړه وکړه څه محسوس څوک نشته چې ماته زده کړه صحیح اعظم بونیری صاحب دا راته ووایي چې شاعرۍ ته د راتلو څه راز دی ډېر خلک وایي چې شاعر اکثر له عشق کړی وي مینه یې کړی وي نو بیا په شعر لیکلو باندې مجبوره شوی ستاسو هم دغه قصه ده که نه زما په خیال چې په دې ننني دور کې خو چې ټول پښتانه شاعران ویلو ټیک په ولې چې په پښتنو کومې ستونزې روانې دي زموږ په دې ملک کې زموږ په حالات کې بیا په تېره زموږ معاشره څنګه بګړه د شعور نوم څوک اړو پېژني نه چې شعور څه شی دی صحیح کوم سړی چې شعر اوري نو په هغه کې به شعور وي زما په خیال چې نن سبا او ممکن زیات بې شعوره شته صحیح په شعر پورې ټوکه کوي زده کړې کول لګیا وي یاره صحیح څه به راسره نن پروګرام کې شاملوئ چې ملګري ته خوندونه واخلي بس مات ګوټ شعرونه دي چې بونیری یمه ساده یمه جانانه بونیری یمه ساده یمه جانانه خو په مینه کې کره یمه جانانه ډېر ښه دی بونیری یمه ساده یمه جانانه خو په مینه کې کره یمه جانانه زما زړه یې زما ځان زما زیګرې زما زړه یې زما ځان زما زیګرې خو چې ستا نظر کې څه یم جانانه ډېر ښه دی او دغه یو غزل دی چې ارشاد ما نه که ستا له خوا نه تله نه کېږي ما نه که ستا د خوا نه تله نه کېږي دا ستا په غېږ کې مې ساړه نه کېږي ډېر ما نه که ستا د خوا نه تله نه کېږي دا ستا په غېږ کې مې ساړه نه کېږي ویمه چې سم در نه در غاړې وتې
وایم چې سم درته در غاړې وته ما نه په سترګو کې کاته نه کېږي ډېر ښه دی ویم چې سم درته در غاړې وته ما نه په سترګو کې کاته نه کېږي هسې زلمي مسافر وخوړل هسې زلمي مسافر وخوړل ګنې په دې وطن کې څه نه کېږي هسې زلمي مسافر وخوړل ګنې په دې وطن کې څه نه کېږي د خدای دپاره بارود مه وروئ د خدای دپاره بارود مه وروئ زمونږ په غرونو کې واښه نه کېږي ډېر ښه دا شعر بیا ووایه د خدای دپاره بارود مه وروئ زمونږ په غرونو کې واښه نه کېږي که لږ ساعت را سره کېناستلې بیا به دې بل طرف ته زړه نه کېږي ډېر ښه دی واه واه که لږ ساعت را سره کېناستلې بیا به دې بل طرف ته زړه نه کېږي ستا د خوږو خوږو کتو مننه اوس مې په زخم کې اوبه نه کېږي ډېر ښه ستا د خوږو خوږو کتو مننه اوس مې په زخم کې اوبه نه کېږي اعظم ته نه ګورې بېغمه ګرځي ګنې نو څه دي چې بده نه کېږي ډېر ښه دی مننه کوم اعظم بونیري صاحب دا راته ووایي کتاب پاک له مو څه خیال دی چاپ کړی مو دی یا چاپ کوئ او که نه کتاب اراده لرو فلحال خپل شعر راته هغسې معیاري نه ښکاري چې کتاب دې چاپ اراده لرو چې کتاب چاپ زه الله دې وکړي چې ستاسو کم الفاظ دي ستاسو کم لیکل دي هغه د کتاب په شکل کې پښتنو له راشي پښتانه ترې خوندونه او مزې واخلي اعظم بونیري صاحب کم سندرغاړو د غزلې ویلي دي او که نه او داسې مختلف مردان ملګري دي اسد ملنګ دي ټولو نومونه به راته ګران شو بعضې ملګرو پکې غزلې ویلي طارق حسین دي شو ګلزاده ترین شو داسې ملګرو څه کلامونه ریکارډ کړي دي افغانستان کې ملګرو کلامونه ریکارډ کړي صحیح اعظم بونیري صاحب وخت شارټ دی ستاسو نمبر هم پاتې دی د شعر به وایې یو غزل را سره شریک کړئ بیا به درنه اجازت غواړو چې د اشنا د در ملنګ شي سړی په تهمتونو باندې رنګ شي سړی هغه یاري به څنګه خوند نه راوړي چې یار شي شمع او پتنګ شي سړی هغه یاري به څنګه خوند نه راوړي چې یار شي شمع او پتنګ شي سړی شین سترګو نور ورونه مه وروئ ګورئ چې تنګ شي نو په جنګ شي سړی شین سترګو نور ورونه مه وروئ ګورئ چې تنګ شي نو په جنګ شي سړی مینه کول رقیبه ټوکې نه دي دې کې د وینو د غورځنګ شي سړی مینه کول رقیبه ټوکې نه دي دې کې د وینو د غورځنګ شي سړی اعظم غم د الوت هم پکار دی ګورئ په یو ځای باندې زنګ شي سړی ډېر ښایسته غزلې و ستاسو غزلو نه هم د خوندونه واخیسته اعظم بونیري صاحب وخت مو راکړو د وخت راکولو مو یو جهان مننه کوم زیاته مننه کوم ستاسو جی ملګرو دا اعظم بونیري تاسو نن موږ سره په پروګرام کې واورېدو د شعرونو نه به مو له خوندونو مزې اخیستې وي انشاءالله بل پروګرام کې به یو بل ملګري سره یو نوي ملګري سره بیا زیږو تر هغه دمه چې چېرته یې هاد آباد او بریالي اوسئ